حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اتقي دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرونه ځان وساته. وی فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ځکه په مابین د دې الله تعالی کې او د مظلوم په خیرو کې هیڅ پرده نشته، بلکې الله تعالی د مظلوم او د فقیر او د مسکین خیرې دا ډېرې زر قبلی او الله تعالی ته دا رسیږي. الله تعالی قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وای ته ګمان مه کوه چې الله تعالی غافل دی د هغه څه نه چې د ظالمان یې کوي، بلکې الله تعالی دا ویني. ظالم سړی چې دی دا ډېر زر پښیمانه کیږي، نو که ته مقتدر ظلم مه کوه. مظلوم چې دی دا نه وده کیږي، ته خو به راشي وده به شي، خوب به وکړي. مظلوم چېرته وده کیږي؟ په هغه باندې ظلم شوی، هغه راپاڅېږي او الله تعالی ته الله نه دعاګانې غواړي او د ستا د ظلم په باره کې هغه خیرې کوي. نو هېڅکله هم چېرته ظلم مه کوه. که وس دې کېږي د مظلوم سړي او دارنګه د مسکین او د فقیر د هغه حمایه کوه او د هغه لاس نیسه.